سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر د آزاد میډیا یوټیوب چینل خبري سرویس ته ښه راغلاست. د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي ترمنځ نښتې دواړه خواوې د مرجو د جلا ارقام ورکوي. د راپورټونو له مخې ډیورنډ کرښې تر څیرمه شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني ځواکونو یوه تازه برید کې 7 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکو رسنیو ته ویلي دا برید د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو پر یوه کاروان شوی. دا برید د شمالي وزیرستان داسې ځای کې شوی چې د پاکستان طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډله پکې فعاله ده. تر دې یوه ورځ وړاندې د شمالي وزیرستان په شام او میرعلي خدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو په 2 جلا بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان ملکي او پوځي سرچینې وایي افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته تر ډیورنډ کرښې هاخوا امنیتي پیښې ډېرې شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو مسؤل تورن جنرال بابر افتخار د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د روان 2022 کال له پیل راهیسې وسلوالو بریدونو کې د 92 افسران او ځوانان وژل شوي دي. هغه دې موده کې د 123 وسلوالو د وژلو او د 200 نورو د نیول کېدو ادعا هم وکړه. خو د پاکستاني طالبانو تحریک وعد محمد خراساني بیا نن جمعه رسنیو ته په استولې اعلامیه کې د پوځ ویاند لخوا وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان پوځ له رسنیو او خلکو د حقایقو د پټولو هڅه کوي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چیرې چې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ.